السلام علیکم دوستانو، هیله یم خوشحال بئ. زمونږ د نن ورځې درس ته مو په خیر راغلي. نن درس زمونږ د لیټس ټاک راځي خبرې وکړو. په دې اړه باندې مونږ څو مهمه سوال او پوښتنه جواب مونږ تاسو ته جوړ کړي دي. نو ان شاء الله چې تاسو به اوس ترې نه زده کیږي تر پای پورې وګورئ، حتما مو څه زده کیږي. بیا هم یادوري کوم مونږ تاسو ته هر ورځ په چینل باندې د انګلیسي خبرو اترو په اړه، د انګلیسي 4000 لغات، د انګلیسي 12 مهمه زمانو په اړه او همدا شانته هغه کسان چې نوي دي لا تر اوسه پورې هیڅ له انګلیش سره بلد نه دي او لومړی ځل د همدا ویډیو ته راغلي ویډیو ګوري، تاسو په کلار سره لاړ شئ زموږ چینل ته. هلته پکې د انګلیسي ابتدایي درس پلی لیست موجود ده. د اے بی سی څخه مونږ درس پکې شروع کړی ده او د هغه کسانو لپاره چې له اے بی سی څخه نه پوهیږي تر هغه ځایه پورې چې ابتدایي صفري درس د هغه مونږ تشریح کړی ده. نو د دې مقابل کې تاسو صرف کولی شئ موږ سره په حمایت او تشویق کې چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو مو نور ملګرو سره شریک کړئ. زه وخت نه ضایع کوم او درس به شروع کوو. ان شاء الله چې یو ښه درس به ولرو او یو څه به ترېنه زده کړئ. او بیا یو بل خوش خبري هغه دا ده چې موږ تقریبا د انګلیسي په ګرامر 12 زمانو څخه 10 زمانې موږ تشریح کړي دي. 2 زمانې پاتې دي چې یو به فیوچر پرفیکټ ټینس وي او یو به فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس وي. دا دواړه هم تشریح کیږي او بیا به تاسو ته یو مجموع کې یو داسې ویډیو جوړوم چې د 12 زمانې به پکې تشریح کوم، 12 باندې به غږیږو، 12 باندې بحث لرو. چې کله د زمانو درس خلاصیږي بیا به زه په دې کې مقالې جوړوم. ښه دا په یاد ولرئ، مقالې به زه په دې کې جوړوم. په هره مقاله کې به زه تاسو ته سمپل پرزنټ ټینس کومې جملې چې دي هغه به ځان ته جوړوم، ورته ترېنه پاست ټینس به ځان ته باسم، فیوچر ټینس کې به ځان ته باسم او د هغو شاخص کومې دي هغه به ځان ته باسم. په دې شکل سره تاسو لا کولی شئ سمه انګلیسي زده کړئ. لیټس ټاک راځئ چې خبرې وکړو. کوېسچن پوښتنه سوې ده. کیو معنی کوېسچن ده. ښه، کوېسچن پوښتنې ته وایي. صحیح شو. وایي are your mother and father are alive? are your mother ما تاسو ته همیش ویلي کله چې د to be verb څخه is am are صحیح شو was were له دغو څخه یو هم سر د جملې کې راځي پوښتنه ایجادوي، یا هم په WH question کې چې what when where how many how much دا ټول په مجموع کې پوښتنه او سوال مقابل شخص ته ایجادولی شي. صحیح ده. مثلا که زه ته what is your name نو وګوره پوښتنه ایجابي ستا نوم څه ده. که همداشانته when راځي where دا WH question دی. هر ځای کې چې تاسو WH وینئ question د WH څخه دا چې د مقابل څخه نه پوښتنه کیږي. او ورسره to be verb کې موږ تاسو is am are لرو was were لرو. که چیرې دا هم سره د جملې کې راځي پوښتنه ایجابوي. نو are your mother and father are alive؟ آیا ستا مور او پلار ژوندي دي؟ کولی شئ ته په دې ځای کې د mother father په ځای سره parents ووایئ. are your parents are alive؟ صحیح شو. نو آیا ستا مور او پلار ژوندي دي؟ are your mother and father are alive؟ آیا ستا مور او پلار ژوندي دي؟ دی ورته وایي A answer. A معنی answer جواب. دی ورته وایي yes هو my mother and father both are alive. دغه بوت مطلب دا دواړه. هر ځای کې چې تاسو دوه څخه پوښتنه تا نه کېږي نو both مطلب ورکولی شي. yes هو my mother and father زما مور او پلار both are alive دواړه ژوندي دي. دواړه څه دي؟ ژوندي دي. بیا کوېسچن پوښتنه کېږي who is that gentleman؟ صحیح شو. په یاد مو وي چې هر ځای تاسو شاید اورېدلي وي د gentleman مطلب څه ده. gentleman ویلی شي خپله سړي ته. who is that gentleman هغه سړی څوک ده. او که چیرې در سره نږدې وي ویلی شي who is this gentleman دغه کس څوک ده دا سړی. نو who is that gentleman هغه سړی څوک ده. دی ورته وایي he is my uncle. he is my uncle هغه زما څه ده؟ تره ده. تره هم ویلی شو او په بل اصطلاح ماما هم ویلی شو. یعنی uncle هم تره ته وایي، ماما ته ویلی شي. he is my uncle هغه زما تره ده. بیا پوښتنه کېږي چې what is his name؟ what is his name د هغه نوم څه ده. ته کولی شې له یو ملګري سره په لار روانې او یو ملګری د بل څوک پیژنې، ته ترې پوښتنه کوې who is that gentleman هغه څوک ده. هغه وایي یا he is my friend he is my uncle he is my بل څه وایي. بیا ته مثلا پوښتنه ترې کوې what is his name د هغه نوم څه ده. دی بیا وایي his name is Rashid د هغه نوم راشد ده. هر څه نوم چې بیا هغه کولی شي تا ته مشخص. بیا پوښتنه کوي what does he do هغه څه ترسره کوي. بیا زه تاسو ته وایم ولې په دې ځای کې does راغی. what does he do ولې په دې ځای کې do رانغی، ولې did رانغی. ځکه دلته موږ تاسو فاعل چې دا he ده نو he she it لپاره موږ تاسو همیش does کارو.
کله چې are you we there راځي نو بیا به do کارو. وای what does he do هغه څه ترسره کوي، څه وظیفه لري، څه کار کوي، څه دنده لري. دا ورته he is a teacher هغه یو ښوونکی ده. دا د دریم کس په اړه موږ تاسو خبرې کوو. what is he doing یا what does he do. he is a teacher هغه یو ښوونکی ده. بیا پوښتنه کوي چې it is پوښتنه نه ده بلکې دلته دا داسې یو تشکري په شکل ده. صحیح ده. it is nice to meet you ستاسو له لیدلو ملاقات څخه خوشحال شوم. it is nice to meet you ستاسو له لیدلو او پوښتنو کولو څخه خوشحال شوم. دا ورته nice to meet you too ستاسو له لیدلو څخه هم خوښ او خوشحال شوم. nice to meet په خپله ویلی سي ملاقات ته. صحیح سو ملاقات معنا دا ده چې کله یو څوک چا سره وګوري دې ته ویلی سي میټ. صحیح سو بعض جو کې مو لیدلي وایي میټینګ یې سره وکړه، یعنې میټینګ مطلب دا ده سر لیدنه یې وکړه، کتنه یې وکړه، ملاقات یې وکړه. ښه بیا وایي how is your feeling څنګه دي ستا احساسات دي څنګه دي. بیا ورته I feel pretty good زه ډېر ښه احساس کوم. بیا ورته how is your feeling څنګه دي احساسات دي. بیا ورته I feel pretty good زه ډېر ښه احساس کوم. بیا پوښتنه کوي may I come in ته یو چیرې راځي، یو مجلس ته راځي، یو صنف ته راځي. may I come in as درتلی سم کولی سي په دې ځای کې ته استاد ته غږ may I come in sir ویلی سي صاحب استاد یو قدر نوم ده. may I come in as درتلی شم. بیا ورته yes هو you can ته کولی سي یا تاسو کولی شئ چې داخل راشي. بیا ورنه پوښتنه کوي how many brothers and sisters do you have تاسو څومره ورونه او خویندې لرئ. په دغه باندې شاید تاسو پوه نه شئ چې دا how many څه مطلب لري. how many معنا ده څو دانې، څومره. که تاسو فکر کړئ یو how many لرو او یو how much لرو. بیا موږ تاسو په اسمونو کې وایو، موږ تاسو روز زمانو درس کې زمانې چې کله خلاصېږي زه بیا تاسو ته بل لیکچر شروع کوم، هغه parts of speech ده. په هغه کې به تاسو ته noun verb adverb preposition conjunction interjection پسې راتېر سي articles و ډېرې قصې دي په هغه کې چې هغه بیا ډېر وخت نیسي، هغه بیا ډېر مهم درسونه دي. نو how many داسې دا یو countable noun ده. countable noun ویلی سي قابل د شمارش اسم. هر هغه څیزونه چې موږ او تاسې وشمېرلی سو په قادر د شمارلو باندې اوسو هغه ته به how many کارو. او هغه اسمونه هغه څیزونه چې موږ تاسو نسو شمېرلی هغه ته به how much وایو. لکه مثلا بوره ده، د بورې دانې موږ تاسو هیڅ وخت نسو شمارلی، دلته مثلا موږ تاسو وایو how much. صحیح سو. یا مثلا وریځې دي که نه دا شمېرل وړ نه دي. how much موږ تاسو وایو. کوم څه چې قابل د شمارش دي یعنی countable. صحیح سو. countable nouns لپاره موږ تاسو how many کارو او uncountable یا non countable nouns لپاره موږ تاسو how much کارو. خیر هغه بیا بعدي خبر دي زده کوئ. how many brothers څومره ورونه and sisters او خویندې do you have ته څومره ورونه او خویندې ته لري. how many brothers and sisters do you have. درته I have 3 brothers and no sisters زه 3 ورونه او هیڅ خور نه لرم. کولی سته په دغه ځای کې د نو پر ځای باندې خپل تعداد د ورونو هم ولیکئ، د خویندو هم ولیکئ. خو په اصطلاح کې موږ تاسو I have 3 brothers زه 3 ورونه لرم and no sisters او هیڅ خور نه لرم. کولی سي I have 3 sisters and no brother او هیڅ ورور نه لرم. نو انشاءالله پوه سوي. بیا پوښتنه کوي who is your older brother ستا مشر ورور څوک ده. صحیح سو. who is your older brother ستا مشر ورور څوک ده. دا ورته وایي رحمت is my older brother رحمت زما مشر ورور ده یا غټ ورور ده. رحمت is my older brother رحمت زما غټ ورور ده. انشاءالله چې په درس باندې پوه سوي. یو ډېر جالب محاوره وه چې واقعا ډېر په کارآمده ده. زه چې همیشه کوشش کوم ستاسو لپاره یو داسې محاوره جوړه کړم چې هغه په ورځني ژوند کې موږ تاسو ورسره لاس په کار یو. یعنې دا هغه محاورې دي چې تا ته په هر ځای کې په کار راځي. یو چا سره مخ کېږي، یو چا سره بل څه. نو انشاءالله چې موږ نور درسونه جوړوو. مثلا at the restaurant یو پارټ به زه راخلم په رسټورانټ کې. ته ځې رسټورانټ ته، هلته ته غذا خورې، ته باید څنګه آرډر ورکړې، ته څه شی خورې، څه نه غواړې وخورې. همدغه شانته ته مثلا د څه شي اشتیا لري چې وخورې. یو چا باندې غږ کوي اوبه راوړه، چای راوړه، همداشانته ډوډۍ نوره هم اضافه کړه. نو دا هغه پوښتنې دي واقعا چې د هر چا ورته ضرورت ده او د سره انسان همیشه لاس په ګریوان وي او همیشه ته ورسره مخ کېږي. نو په دې خاطر باندې زه کوشش کوم at the restaurant, at the park, at the zoo, you can say on the travel په سفر کې. نو دا هغه پوښتنې چې ډېر خلکو ته ایجاد شوي دي او انشاءالله موږ به پرې پوره جزئیات تفصیل کوو. خو له تاسو څخه مو هیله خواهش ده چینل در سره د نورو درسونو لپاره سبسکرایب، ویډیوګانې مو هیر نه کړئ چې لایک یې کړئ در سره او خپل مثبت کمنټونه مو په هر ویډیو باندې موږ سره شریک کړئ.
ان شاء الله چې تر بل درس زه بیا راځرېږم. ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وخت. د خدای په امان.